مونږ باندې هر څه چې دي دارونو د الله فضل دی. بې د الله د فضل نه نه څوک دنیا کې ښه ژوند تېرولی شي او نه په آخرت کې. یو حدیث پاک کې راځي چې دا کافر په دنیا کې ښه ژوند تېروي، دا هم د الله فضل دی. دوی چې دا کم نیک عمل کوي د هغې صله وله الله په دنیا کې ورکوي، آخرت کې نه ورکوي. هغې هم د الله په فضل ژوند تېروي. او مسلمان هم که په دنیا کې ښه ژوند تیر کړي دا هم د الله فضل دی. که دنیا کې د کړو ژوند تیر کړي دا هم د الله فضل دی، ګناه پې رځي، درجې پې بلندېږي، او آخرت خو بې د الله د فضل نه یقینا نه حاصلېږي. نبی علیہ السلام مبارک یو واقع ذکر کوي د بني اسرائیلو د یو سړي چې 1500 کاله د الله عبادت کړی دی، او داسې عبادت چې په مخ د ځمکه په عامو انسانانو کې بې د پیغمبرانو نه څوک به داسې عبادت ونه کړي. ځکه چې دی یو جزیرې ته منتقل شوی و، او په هغه جزیره کې د تریخ دریاب په منځ کې په جزیره کې به یې د الله عبادت کوو. ښځه یې پرېښوده، بچي ونه شو، کور کلي ولس غم ښادي، رشتې ګټې وټې هر څه پاتې. دې ته به رهبانیت وې. په هغې امتونو کې دا جیز و، زمونږ په امت کې دا منع دی. اوس کې یو سړی یو غر ته لاړ شي او په غار کې دیرۍ عبادت کوي، یا چېرته یو شړې ځمکې ته لاړ شي او په جونګړه کې دیره شي عبادت کوي، دا ښه خبره نه ده، دا ناجایز دی. اوس که ته چېرته په ځنګل کې کښېنې او ته وایې زه خو ډېر نیک یم، یاره فلان کې ډېر نیک سړی دی، ځنګل کې جونګړه کې ناست دی او دی د الله عبادت نه چې دی هلته وکړي او دلته په جمع کې یو وکړي، دا ورسره برابر دی، بلکې دا ته بهتر دی. دی چې دلته خلکو سره ښه ژوند تېر کړي، خوږې خبرې وکړي، نرمې خبرې وکړي، خوشحاله کړي یو مسلمان، چاته فایده ورسوي، چاته اسم یو مسلمان ته وخاندي، دا وله د هغې نه بهتر دی. زمونږ په امت کې دا منع دي. جماعت کې به مونځ کوې، کلي کې به اوسېږې، خلکو سره غم ښادي کوه، خلک خوشحاله و، مسلمان ته شرم رسوه، دا دې صدقه ده. په چا روانې سلام واچوه، د چا د سلام جواب وکړه، چا سره پیټي اوچت کړه، دا ټول دې ثوابونه دي. هغې امتونو کې دا جیز و. لاړ او یو ځنګل کې د تریخ دریاب په منځ کې دیره شو، الله پې خپل فضل وکړو. ګوره چې تا الله ته ځان نږدې کړې، الله به در نږدې کېږي. ته یو لیش نږدې کېږه، الله به یو ګز در نږدې کېږي. الله ذوالجلال پې دا فضل وکړو چې په هغه جزیره کې دریاب خو تریخ دی، دا تور سمندر دریاب، ده ته په جزیره کې الله د خوږو اوبو یو چینه پیدا کړه. او د خوراک شکاک انتظام ګران دی، دی خو ځان له غم ښادي کلي ولس ګټه وټه مزدوري نوکري نشي کولی. الله وله په هغه جزیره کې د انار یو بوټی پیدا کړ، ده به د هغې نه انار را شکول، دانې به یې تیستې، په هغې به خپل خوراک کار کو، د ډوډۍ کار هم کوي او د میوې کار هم کوي. انار خو لوی نعمت دی د انسان دپاره. او د هغې خوږې چینې نه به یې جام ډکو، اعلی مزیدار یخې اوبه ابه اسکلی. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی 1500 کاله د الله پاک په دغه جزیره کې عبادت وکړو. تاسو اندازه ولګوئ چې دا به څنګه عبادت و. چا لیدنه ریا پکې نه وه، چاته ښودنه نه وه، دویم غم خادي پکې نه وه. دلته خو به ته عبادت هم کې، مړي جمدي له به هم ځې، غم خادي نشته، یو شان عبادت دی. بچي نشته چې وله ګټه وکړې، بچو له به ګټه کې، ښځې له به خامخا جامې ډوډۍ به راوړئ، تربوران دي دي، رشته داران دي دي، د هغې غم به کې. دا هېڅ غم پې نشته، نه پې د ښځې غم شته شته، نه د بچو، نه د تربورانو، نه غم، نه خادي، نه چا سره منډه، نه سره روغ صحت هم الله ورکړی دی، بیماري هم نشته چې ګنې یاره په هغه بیمارۍ کې دی ډاکټر او حکیم له لاړ شي او د عبادت وخت یې ضایع شي. نه، د ورځې روژه او د شپې عبادت، ځان له ناست دی، تیار انار ورته میلاویږي او تیار ښکلې مزیدارې خشته یخې اوبه ورته میلاویږي. 1500 کاله بیریا یو شان متواتر روجې مو نیوې او د شپې د الله عبادت هم وکړو، بې غمه دی، بې غمه. نو چې کله دې مري
رسول الله مبارک فرمایي دا الله نه سوالو یا الله زه مرمه بوډی یم خو یو 2 سواله د نه کوم دا به راله قبلې. یو دا دی چې زما نه سا د سجدې په حالت کې وباسه چې زه په سجده پروت یم او زما نه څه وخېږي. ګوره څومره هوښیار دی. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې بنده الله ته د سجدې په حالت وینو دی ډېر نږدې وي الله ته. تا دا خپل بهترین اندام چې تندې او مخ دې رالې وله په دا خاورو کې کېښودل. بعضې وخت کې څوک سړی رونیسي ټوپک مې کېږدي وي شا به ما ته پوزه راکاږه ګنې وجنم دی وی وروره مړ مې که خو پوزه به درته رانه کاږم. او ته پوزه الله ته په خاوره راکاږې مخ ورته په ځمکه لګې تندې ورته لګې نو په دې الله ډېر خوشحالېږي. نو ایمان سا چې وباسې پروردګاره د سجدې په وخت کې وباسې. او دویم سوال څه دی؟ زما دا وجود هم هغه د سجدې په حالت محفوظ کا تر قیامته پورې چې زما وجود نه خاوره شي نه چینجي ولګي نه نور خراب کی نه طوفان او باد و باران راوغورځوي چې هم هغه د سجدې په حالت زه پروت یم. ګوره څونه هوښیاره خبره ده چې د قیامت په ورځ خلک د قبرونو نه پاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون او زه د سجدې نه سر پورته کم او الله ته روان شم. ډېره هوښیاره او خشته مزېدار سوال یې وکړ. رسول الله مبارک فرمایي چې الله ولا هغه سوال قبول کړي. د سجدې په وخت کې د پروردګار څه وویستله او وجود یې والا محفوظ کړ او تر اوسه پورې وی په جزیره کې په هغه جزیره کې د هغه وجود د سجدې په حالت کې پروت دی. مړ د سا پکې نشته، شکل د سجدې دی، صورت د سجدې دی، نور سا پکې نشته. او تر قیامته پورې الله د حیواناتو نه حشراتو نه مارانو نه او دا څه ورته وایي زمرو نه او د دې قصو نه محفوظ ساتلی دی. الله چې محفوظ ساتي نو حضرت ابراهیم علیه السلام له اور ګلزار نه کړ چې ساتي ورته و الله ته مخامخ شو. نبی علیه السلام فرمایي نو الله پاک حکم وکړ ای فرشتو دا بنده ما خالص په خپل فضل وبخه، زما په فضل زه جنت ته. دې په دې غله کې اوس وایي په خولې خو غږ نه کوي الله په خپل فضل دې وبخلم. یاره ټیک ده ستا فضل خو دی خو ما خو 500 کاله تندې سولولی دی کونډی مې سولولی دی نو ابد هم پکې یاد کړی و که نه دا فضل ته په بل چا ولې نه کړې. ته خو مې عبادت کړی ما ښځه بچي د دنیا خواهشات پرېښي دي. دنیا کې مې د جیل ژوند تېر کړی دی. روجې مې 500 کاله ونیولې 500 کاله مې ټوله شپه عبادت وکړ. نه مې ګټې پسې منډه والې ده او نه د دنیا روزګار او کاروبار پسې او نه غم خادي. ما خو داسې عبادت کړی دی چې لکه د سرو زرو سونه عبادت مې کړی دی. نو الله په خپل فضل نو زما د عبادت خو به دې پکې هسې یو لږ یاد کړی و که نه لږ یې داسې یو ګیله غوندې پیدا شوه لږ کبر غوندې پړه کې راغی. الله علیم بذات الصدور دی. ستا په زړه کې به یو خبره راشي ته به ترې نه خبر او پروردګار به ترې خبرې. فوراً یې فرشتو ته حکم وکړه دې سړي کې خو لږه لویي شته کبر پکې دی ښه داسې وکړې دې بوځې او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودروې. نږدې ډېر نه دونه مزل لکه 500 کاله چې لرې وي 500 کاله مزل. فرشتو فوراً ونیو د الله حکم او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو. خو چې د جهنم یو جونکه پې راله یو هوا یو تو نو دا وجود یې اوچ کلک شو او تږې شو. چغې کړې یا الله د تندې مړ شوم اوبه. یو غیبي لاس کې ورته جام راښکاره شو. ده ورپسې ورمنډه کړې هغه ته جام رستو کړ. ده ورپسې نوره تیزه منډه کړه هغه ته هغه جام اوچت کړه. ده ورپسې ټوپ کړی هغه ته یې نور اوچت کړه. دې ورته وایي یاره الله بنده هر څوک چې د تندې مړ شوم هله مری مې وچه ده لږې غوندې اوبه راکړه د خدای په خاطر. او ورته وایي هغه غیبي سړی وی دا دنیا نه ده چې مفت او خیراتي اوبه دې پکې څښلې. نو دنیا کې واقعي داسې درونو که نه ده. زه یم شکر دی چې د اوبه مونږ ته مفت او خیراتي میلاویږي. ځمکه وکنه وه جام ورښکته که داسې وطن کې الله جون را کړی دی چې جام ورښکته که بورقه ورښکته که نو اوبه ترې ایستلی شي. خله چې د دې اوبو لوډ شیډینګ را باندې نشته یعنې بیا به څه چل.
بیګا خو زه خیره د پاسېدو وخت و بیا خلک به یې پاڅولي چا به منځونه هم کړي خو دا په نیمه شپه چې در باندې بجلي لاړه شي او ماشي درته سرندې شروع کړي هغه ځان له بیا د هغې سازونه وایي درته هغې ساز کې عجیبه خوند دی خو چک لګوي سر خوړلی یو غوږ پرې تریم ټوپ وي او بل غوږ تریم ټوپ وي نور کله به یې دله خبرداري درکو اوس داسې نیغ حمله وکړي چې د خبرداري نه خبرېږي نو وجود کې یې دله پړسوب پیدا کړي نوې زمانه ده که نه روشن خیالي ده ماشي هم روشن خیاله شو اختیار د انسان سره دی د بجلی اختیار د انسان سره دی نشي پوره کولی او د اوبو ضرورت انسان ته زیات دی نو اختیار انسان له نه دی ورکړی چا ځان سره پرېښی دی الله د نور ضرورت تا ته دی انسان له د هغې اختیار نه دی ورکړی د سپومۍ د ستورو تا ته ضرورت دی د سا د اخېشتو تا ته ضرورت دی نو د اختیار چاله نه ورکومه بیا که د مخلوق له دې ورکړه نو بیا در باندې لوډ شیډینګونه کوي مخلوق یې خو داسې شته اوبه پوره دي ډیمونه وشلېدل دونه ډېرې اوبه دي چې وطنونه یې روان کړل کلي یوړل او بیا هم لوډ شیډینګ دی نه پوهېږو چې دا ولې بره نه چې هغه کم غټ غټ مشران دي د بجلو هغه لوی لوی وزیران هغې وی نه به یې لوډ شیډینګ نشته هر څه پوره دي او دلته کې صاحبه دا لوډ شیډینګ دی او دا دا دی چې رابطه ورسره مونږ وکړو مونږ له یې مړه پوخ کړه وایي تار شلېدلی دی او پلانکې چل دی ټول دروغ وایي تارونه مرونه نه شلېدلي ورونو خبره مې دې پورې کوله په دې مو کار نشته دی زمونږ دا مشران سپینګیرې ټول بې بجلي به نه و پراته به ورته جون به یې تېره او جون به تېر شي صرف دې ته سوچ وکړئ چې د الله فضل درته را مخکې شي اوبه څومره د الله فضل دی وایه سعودي کې څونه خشته ملک دی لیکن هلته کې صاحبه بادشاه اعلانونه کوي او په هره دروازه د پاسه هغوی په عربۍ کې کاغذونه لګولي دي چې ګورې د اوبو احتیاط وکړئ اوبه مې استعمالوئ بې ځایه په ګاډو کې اوبه راځي کویان خو نشته د زمزم اوبه دي باد د دریاب نه ترخې اوبه راوباسي او هغې ته فلټریشن نظام لګولی دی هغه د مالګې هغه اثر ته لر کوي او صفا کوي او بیا هغه لا دلته تیلو دا پمپونو ته چې ګاډي راځي دقسې ګاډي دي او په هغې کې هغه اوبه اچوي او په 1500 ریاله په 1000 ریاله په 300 ریاله وختونو ته ګوري دا یو ګاډی خرڅېږي خلک هغه ګاډې راولي ټیلیفونونه کوي ورپسې ګرځي نو ځان له په کلي په کور کې دننه کویان جوړ کړي ډیګۍ جوړې کړي هغې کې هغه اوبه واړوي دومره تکلیف پټرول ارزان دی اوبه ګرانې پټرول ارزان دی بلکل سپاره ته وویل اوبه هلته ګرانې دي هوټل کې تا ته کولر کې اوبه نه میلاوېږي چې ته خیراتي اوس کې لکه د پیښور هلته کې چې ډوډۍ والې اوبه راوړوي څو ریالو والا راوړم 1 ریال والا بوتل راوړم که 2 ریالو والا راوړم که 5 ریالو والا نو بیا به کله یو خوا ګورې او کله بل خوا ګورې چې او پاکستانه او بیا په پاکستان کې تورنګزو جبې دا د الله فضل او د الله کرم چاله الله یو فضل ورکړي هلته په هغوی د بیت الله فضل دی اوبه ورته ګرانې دي دلته کې فضل د اوبو دی داسې اوبه راته میلاوېږي اعلی قسم مفتو کې بغیر د لوډ شیډینګ اوبه رونو خبره مې دې پورې کوله چې وایي دا دنیا نه ده چې مفت او خیراتي اوبه درته میلاوې دی دلته به قیمت ورکې شته پیسې وایي ما سره پیسې کوم دی خو دنیا کې پاتې دي وی د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت دی که در سره او راکې خو در به کم او که در سره نی یو ورځ هم کمي په ارام کښېنه دې په دې اړه کې وایي چې شکر دی چې 1500 کاله دې یاد که دا خو شته که یو ورځ د پاسه دې یاد کړی وي بیا به راسره نو وی ډېره ښه ده در کومه خو د اوبه راله راکاله د تندې مړ شوم چې په سړي سخته راشي بیا هر څه ده وکوي بوډۍ به وی که نه ای خدایه وی دا زوی مې وی د دې دا بیماري ما باندې کې دی خو چې دا زوی مې جوړ شي چغې به یې والې بچې ستا دا بیماري دې زما چې خو چې ته جوړ شي نو ملک الموت وله راغی بوډۍ ای بوډۍ وی څه کې وی سا د نه وباسم وی روغ او رنځور پېژنې و که نه پې راغلې نه وه چې مرګ راغی نو روغ او رنځور پېژنې او که نه پېژنې بیا سړی زویم قرباني کوي ځان بچ کوي امیه او زوی دواړه په اس سوارو امیه او زوی دواړه په اس سواره دي او منډه یې واله او د بدر په جنګ کې صحابه ورپسې شو دوی پوه شو چې اس مې دروند دی اوس منډه نه شي والی موږ پې 2 سواره یو او مسلمانان خو دغه ځای راورسېدل نو دیکې زوی له ورکړه شاته یې وغورځول خپل سکه زوی یې دی
چې اس مې سپک شي او بل مسلمانان به مې د زوی په مرګ شي نو زما اس به هم سپک شي نو زه به ته وتښتم زوی له علت ورکړه شاته یې ورته وکړو دا په چا راغلي ني نو یار پلان کې او دا تا را بیماري دی په ما چې ته دې جوړ شي دا چې در باندې راشي نو بیا یاره څوک به رانه دا بیماري وایي رونو خبره مې دې پورې کوله چې وی 1500 کاله خو شته ما سره خره چې یو ورځ زیاته رې نه رایاده کړې وی در هلکه سوچ پې وکړه ګورې هسې نه چې بیا وی چې را باندې په ګرانه خرڅ کړه دا خو زما ستا جوړه ده دا جام په 500 کالو په عبادت خرڅوم وی بس سلا د شا به مرۍ کې مې وچېما جام یې ورکه و هغې وڅکلې او 1500 کاله عبادت یې ورکړه رب العالمین فرشتو ته حکم وکړه اوس یې را مخکې کړې ښه بنده وایه که نه ما خو ته په خپل فضل بخلی خو تا وی چې ما 1500 کاله عبادت کړی اوس را میدان ته شي چې حساب کتاب وکړو څه شو عبادت بل خو یې دوړه کړ او په یو جام دی ور خرڅ کړ اوس وایه ما څو جامه اوبه په دنیا کې در کړي دي تا په خپله قیمت د یو جام 1500 کاله ولګاو مونږ په زور در باندې نه خرڅ کړي د یو جام په عوض کې اوس 1500 کاله عبادت راوړه او دا نار و هغه خشته دانې چې به دې خوړې د هغې مقابله کې او دا د انور نه چې مې بچ کړی وې دا د باد و باران نه چې مې بچ کولې دا روغې سترګې چې مې در کړې که دا روغې سترګې دې نه وې نو بیا به په لارو کوڅو کې سوال کوو عبادت دې کولی شي که دا روغې خپې مې نه وې در کړې ته جزیرې ته عبادت ته راتلی شو ځان به توخه او سوال به دې کوو او دا روغ لاسونه او روغه ژبه چې مې در کړې وه او دا خشته ښکلی شکل چې مې در کړی او دا مزېداره خشته هوا چې مې در کړې وه چې سا به دې غېشته او بې نیټې مزېداره هوا به ځان ته راښکا دا دسمات انتظام چې مې دله کړی د خبرو دپاره چې مې خشته ښکلې ژبه او غاښونه او خوله دله در کړې وه او د عقل دپاره چې مې د دماغ او زړه در کړي وجود کې بیماری نه مې ساتلې وې که ته بیمار وې تا د مې عبادت بیا کولی شو شا به د دغې نعمتونو په مقابله کې اوس راوړه عبادت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله فرمایي که زما نعمتونه شمیرلی نشي شمیرلی شو مونږه نه قسم په الله ګورې دا هر څه د الله فضل دی رونو زمونږ دا جون دا د الله فضل مونږ خدای خره نشو پیدا کولی دا خره د الله مخلوق دی که نه مونږ یې داسې پیدا کولی شي ټوله ورځ پې بار وړه وړه څوک ګیا وله نه ورکوي کار پې دونه کوي چې د حد نه وتې ګیا نه ورکوي چې مازدیګر ماښام شي پړې ته وباسي او ویې شړي بیا په ډیرانونو ګرځي او د ډیرانونو نه پاڼې راغونډوي او خوراک کوي دا سپي چې دا په مخ د ځمکه منډې وهي او یو هم پې د کاڼي غذار کوي او بل هم پې د کاڼي غذار کوي او ډوډۍ ورته چې د هغه سوځېدلې پاتې شي نو ورته ور وغورځوی دا د الله مخلوق دی مونږ الله سپي نشو پیدا کولی خنزیران یې نشو پیدا کولی زمري یې نشو پیدا کولی الله مونږ له ښکلی شکل مونږ انسانان پیدا کړو د جنت مخلوق یې مونږ پیدا کړو مونږ د جنت مخلوق یو دا د الله فضل دی ټول وایي الحمدلله بیا په انسانانو کې چې مونږ الله پیدا کړو نو مونږ یې په پاکستان کې د مسلمان مور او پلار بچي پیدا کړو مونږ یې روسیان هم پیدا کولی شو مونږ یې عیسایان او یهودیان هم پیدا کولی شو مونږ یې ایدوان هم پیدا کولی شو نو مونږ یې کلمې والا مسلمانان پیدا کړو چې مونږ الله او د الله رسول منو وایه دا د الله فضل دی که نه دی بیا په سترګو روغ تاسو تپوس وکړئ د چا چې سترګې نشته زموږ بشیر جان نه تپوس وکړئ څونه ارمان دی نبی علیہ السلام فرمایي خو د دې وجه ووایم چې کوم انسان نه الله سترګې والي او دی پې صبر وکړي الله هغه له جنت ورکوي حدیث کې راځي په غوږونو جوړ چې غوږونه دې نه نو ته به یو ځل خاندې هغه 3 ځله خاندي ښځې په لاسونو خپو جوړ خدای پیدا کړي و که لاس او خپې هم رنځوران وې او دسماتې به درله بل پاکه و دا به څونه د شرم خبره وه بیا د بیماری نه الله پاک پیدا کړي خشته ښکلی کور الله در کړی دی بچي در کړی دی ښځه در کړې ده رونه تربوران الله در کړي دي جومات یې در کړی دی په امن پکې عبادت کې داسې مسلمانان په داسې ملکونو کې دي چې هغې جومات ته عبادت له نشي تللی یریږي د کافر نه زمارونو دا ټول د الله فضل دی خدای ته وګورئ د الله د فضل د الله شکریه ادا کړئ حدیث پاک کې راځي چې په انسان روزانه د اندامونو په مقدار
شکریه لازمه ده. اوس به څه کوې؟ سترګې الله درکړي دي د هغې شکر به ادا کوې، غوږونه یې درکړي د هغې شکر به ادا کوې، د پوزې شکر به ادا کوې، د یو غاښ به ادا کوې، د یو لاس به ادا کوې، د خپو به ادا کوې. بعضې علما وایي 360 اندامونه د انسان په وجود کې غټ غټ اندامونه 360 شکر به ادا کوې دروازې. که دې ادا نه کړل الله به درنه تپوس کوي. نو موږ خو 360 شکر نه شو ادا کولی. نو رسول الله مبارک فرمایي وایي چې دا سبحان الله دی ووایي دا شکریه ده که نه. نو چې مانځه پسې 100 کرته یو ځل سبحان الله وایي، الحمدلله او الله اکبر، 5 منځونو پسې 500 کرته وایي، نو یو نیکي یو پلس شوه، نو څو ته جوړ شو 15,000. نو 15,000 شکریې دې ادا کړې. څونه په اسان الله دله بدل پوره کوي. چل یې درته ښولی دی. او که چا سره ښېګړه کوې دا هم شکریه ده، که د چا نه دې بار اوچت که دا هم شکریه ده، که چا سره دې خوږې خبرې وکړې دا هم شکریه ده. وي چې چا ته دې شر ونه رسو نو دا هم د الله د نعمت شکر دی. څونه اسانه شوه. نو رب العالمین ورته وفرمایل چې خطا په خپله او د هغې قیمت چې راوړه شا به سره میدان ته شه. بس دقه ځای کې دی گویا شو الله معافي غواړم، ما نه غلطي وشوه، زما عمل هیڅ شی نه دی، اصل ستا فضل دی، که ستا فضل پکې نه دی جنت ته نشم تللی. اوس ته وایي خبره برابر کړه. یو بزرګ ناست عبادت یې کو، شیطان ول آواز ورکو، ای سړیه وی ډېر زیات عبادت دی وکړه، بس نور ستا عبادت ته حاجت نشته. دې په دې اړه کې سوچ کوي چې دا آواز ما ته چا وکړو. وایي زه د الله فرشته یم او بس د الله را طرف نه دا حکم دی چې نور عبادت مه کوه، تا ډېر زیات عبادت وکړو. لکه سوچ کوي وی د نبی علیه السلام نه خو زما عبادت زیات نه دی، د صحابو نه خو زیات نه دی. نو هغوی ته الله دا آواز نه کوي او ما ته دا الله آواز کوي. او الله څوک د عبادت نه منې کوي، دا خبیث شیطان دی. وی شیطانه پوه شوم چې د شیطان دروغ وی خوار شې ما دوکه کوې. پیغمبرانو ته د هغې ملګرو ته دا اوازونه نه کېږي او ما ته دا آواز کېږي. نو شیطان ورته څه وایي؟ وی تباه کړی مې وی خو د علم په زور رانه خلاص شوې. دی لوی علم دی دی د علم په زور رانه خلاص شوې. دی دې اړه کې وایي چې دا خو مې بل ځای غورځوي چې ښه علم زما علم په برکت دا خو زه ډېر لوی سړی یم او ډېر لوی علم مې دی. وایي خبیثه بیا مې خطا کوې، د علم په زور دنه نه خلاص، الله په فضل دنه خلاص شوم. خبره چې دې کم خوا به ځي د الله فضل نه. قسم دې که د الله فضل نه که یو قدم د دې ځای نه هغه ځای پورې لاړ شي. قسم دې که د الله فضل نه چې ټوله شپه به چغې ووایې د یو غاښ د درده لاس. که د الله فضل نه د ستونو له لاسه به ټوله ورځ دغسې پروت او بې حیا به پروت او دستونه به درنه په کټ کې او په پرتوب کې بیږي. دا چې مونږ باندې څه دي زه کله کله سوچ کوم نو زه یا الله مونږ په کم قدم ستا شکریه ادا کړو. ستا مونږ سره څومره احسانات دي پروردګاره، ته په مونږ څونه مهربان یې، څونه ښکلې رزق او څونه ښکلې ډوډۍ راکې، څومره ښکلې مزېدار شکلونه دې راکړي دي او څنګه ښایسته ښکلې کلمه دې زمونږ په ژبه جاري کړې ده، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان الله، الله ډېر پاک دی، هېڅ عیب پکې نشته. الحمدلله د ډېرو ښکلو ښایستو صفتونو مالک دی. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. دا زما په ژبه چلېږي نو زه به نه یم چې په ما د الله فضل دی، ځان نه یادوم تاسو یادوم، زمونږ په ژبه دا چلېږي. نو قسم دی که په یو څیز مونږ وروڼو سوچ کوو د الله د نعمتونو نه زمونږ دا وجود، زمونږ دا ځمکه، زمونږ دا کور، دا هر شی ډک دی. په پروردګار دې مونږ له د شکریې توفیق او طاقت را نصیب. او نعمتونه هم قسم قسم دي. یو خبره درته د عبرت په توګه کوم، موږ ته بعضې خلک وایي یو سړی ما ته ودرېد یو وخت کې ما ته وایي چې یاره لږ ګیلمن و غریب، ښه سړی و یاره ښه سړی و، زه هغه بد نه ویم، ځکه نیک عمله و ډېر ښکلی عبادت به یې کوم، ما نه به یې تپوسونه هم کول، تهجد ګزارم و. بس یو وخت کې شکوه غوندې راغله نو بس وایي چې د دې عمر زه اوس وفات ته الله دې وبخي. وایي چې یاره زه خو بس ډېر مایوس یم مولوي صاحب. مې ولې؟ نو عبادت زه کومه، د شپې لګېمه، روجې نیسمه او پلانکي خان ته وګوره دغسې پروتي ناولې پروتي او د هغه موټر دی او د هغه ډوډۍ ده او نوکران دي. یاره ما یې سړی خرابېږي، سړی خرابېږي. نو ما ورته یو واقعه ووایي.
هغه واقع تاسو ته هم وی ته به هم په دې غله کې وی چې دا څنګه چل دی پلانکې خان دی ټکې مونځ نه کوي پلانکې نواب دی پوټې مونځ نه کوي او د هغه نوکران شته چاکران شته موټر شته لاره شته دی خوشحالي شته دی زه ټوله لګیم د الله تعالی عبادت کوم تندې سلومه څوک به په دې ګیله مني چې مال مې نشته څوک به په دې ګیله مني چې زما اولاد نشته څوک به په دې ګیله مني چې زما زامن نشته څوک به په دې ګیله مني چې یاره زه بیمار یم څوک به په دې ګیله مني چې یاره زه مقدمه کې ګیر یم چا تخصناسه داسې اوس په هغه ښار کې دروازې دي او د دروازو مخې ته غټ غټ لیرونه لګېدلي دي د چا نه تپوس وکړو چې دا خلک ولې نه دي وي دروازې بندې دي وایي دا دروازې ولې بندې دي چې لا خو ورځ ده وایي دا د بادشاه نه باز تښتېدلی دی نو بادشاه اعلان کړی دی چې دا دروازې بندې کړې تر څو چې زما باز نی پیدا شوی نو دروازې به بندې هسې نه باز بار ونه تښتي د ښار نو به دروازې بندې دي سپیان او نوکران لګیا دي باز پسې تکل کوي نو دا فقیر ملنګ چې دی نو دی یو طرف ته شو او 16 سویلې یې وکړ یا الله عجیبه خدایي دی ده دومره قمقل سړی چې باز ته دروازه بندوي اوس بار څه خاص خر خو نه دی چې په دروازه به وتښتي او نه څه سپیره چې په دروازه به ټوپ کي منډه به کي باز خو په هوا الوځي خوا شو دروازه څه له بندې اخو که تښتي نو په دروازه خو نه تښتي اخو چې وزرې وړقوي نو بر اسمان ته رسي نو که طاقت دې وي او نرتوب در کې وي نو د ښار د پاسه جال واچوه چې بازو نه تښتي اخو کولی نه شي نو دروازې دې بندې کړې دونه قمقل سړی دومره قمقل بادشاه چې باز ته دروازې بندوي یا الله عجیبه خدایي دې ده چې د جهان قمقل بې وقوف دی او خر دی هغه له بادشاهي ورکړې ده څوک ورته سلوټ کوي او څوک یې نوکران دي او څوک یې فوج دی او څوک یې پولیس دی څوک یې مخکې دی او څوک یې وروستو دي او دونه بې وقوف خر دماغه چې باز ته دروازې بندوي باز ته دروازې بندوي او چې زه هوښیار یم عقلمند یم عقل مې شته نو زما دغه حال دی چې سپلی مې خپلې نشته شلېدلو څپلو کې ګرځم کور مې نشته جامې مې شلېدلې دي په سر تور یم او دقسې کله یو ځای ګرځه او کله بل ځای ګرځه نو عجیبه خدایي دی د پروردګار هغه بې وقوف خر له بادشاهي ورکړې ده او زما غوندې عقلمند انسان له فقیري ورکړې ده نو د روزۍ درک مې هم نه لګي د جامې مې هم نه لګي یو شکوه په ذهن کې راغله لاړو یو غاړې ته د اونې سوري ته په خولو کې ډوب پرېوته ته اوده شو چې اوده شو نو رب العالمین په خپله په دا خوب کې ورسره ملاقات وکړو ولې بنده پریشان الله ستا دی خدایه ته حیران یم ګیله پې پیدا شوه بنده څه ګیله دې پیدا شوه وی هغه قمقل بادشاه چې باز ته دروازې بندوي هغه بې وقوف خر له د بادشاهي ورکړې ده او لوی د دنیا شان و شوکت او نظام دی ورکړی دی او چې زه عقلمند او هوښیار یم نو د څپلو درک مې هم نه لګي جامې شلېدلې کور هېڅ هم نشته دی په سر تور کله یو ځای ګرځه او کله بل ځای ګرځه ستا دی خدایه ته حیران یم دا مې دغې ګیله پیدا شو عبادت زه کوم او هر څه د هغه دي الله پاک ورته فرمایي وی بنده ما خو په خپل علم د الله ډېر لوی علم دی ټیک کار کړی دی خو که ته ستا په د علم مطابق دا برابر نی نو زه به دا شی الاوړی کړم اوس به اعلان وکړم یو کن سره الله خو چې د یو کار اراده وکړي انما یقول له کن فیکون چې د کن لفظ ویرته کېږي اوس به زه تا د هغه په ځای کښېنم بادشاه به دې کړم دا فوج او پولیس او دا سکیورټي دا به دا سلوټونه تا ته کوي دا مخکې وروسته به تا نه ګرځي او نوکران او لوی نظام به دې په لاس کې وي هغه نه به تا جوړ کړم ستا غوندې به دقه د شلېدلو جامو کې او شلېدلو څپلو کې ګرځي سروالې بروالې به منډې تړلې وی خو یو خبره ده ګورې تا له چې مې کوم نعمت درکړی دی به هغه له ورکوم هغه له چې مې کوم نعمت ورکړی دی به تا له درکوم تا نه به هغه جوړ شي هغه نه به ته جوړ شي وی زما څه نعمت دی چې به هغه له ورکې وی ستا په زړه کې چې ما سره کومه مینه ده او ستا په زړه کې چې زما کوم محبت دی او تا سره چې زما کوم محبت او مینه ده او چې دا د شپې پاسې او تهجد کې او ما یادی دا شی خو ټوله شپه اوده پروت دی مونځ هم نه کوي بې اودسه پروت دی او دا زما نوم چې په دا ژبه دی خو چې دا زما دا محبت ستا په زړه کې پروت دی او ما تا سره او ستا ما سره مینه ده دا نعمت به د نوالم هغه له به ورکم د هغه هغه بادشاهي به تا له درکم څنګه دې خوښه ده وی نه خدایه ګورې دا مې نه ده خوښه
دا سرواله برواله جون می خوښ دی خو چې دا ستا مینه را سره دا خو دنیا د تیره بشي یو څو ورځې جون دی رونو په دې به خوشحالېږي که چا سره مال دی او دی الله یادوي دا د الله نعمت شو او که مال شته او الله نه یادوي د الله قهر او غضب او که یو سړي سره مال نشته غریب دی یا یو سړي بچي نشته یا د یو سړي لونه دي زامن نشته یا مثلا یو سړی دی د هغه کور نشته یا یو سړی دی د هغه پویه نشته دی به د الله نه مایوسه کېږي دی به یره که دغه نشته خو الله بل نعمت ترې راکړی دی پخې ته موړی که هغه نشته الله زه یاره مونځ خو مې درته وکړه فلان کې خو که مالدار دی نو تا خو نه یادوي مونځ خو درله نه کوي روژه دریسم ستا نوم اخلم ستا د پیغمبر نوم اخلم درود شریف اخلم هر چا کې الله داسې یو نعمت په دې اړه کې اچولی دی چې هغه بل ته وګوري نو هغه ته به هغه ځان په هغه نعمت کې ښه ښکاري شي چا کې څه ناڅه نیمګړتیا الله تعالی پرېښې درونه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار که د الله نعمتونه شماري شمیرلی نشي خو انسان ظالم دی او ناشکره دی نو ظالم دی د الله تعالی د هغه نعمتونو شکریه نه ادا کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پخپله فرمایي چې تاسو کې هیڅ څوک خپل عمل نشي بچ کولی وی تام نشي بچ کولی د الله رسوله وی په مام چې د الله فضل او د الله کرم نی نو مام خپل عمل نشي بچ کولی د عمل سره به د الله فضل لازما اخلی چې د الله فضل نی نشي بچ کېدی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي مولانا زکریا صاحب هم لیکلی دي د قیامت په ورځ باندې چې کله الله پاک د انسانانو دا نیکي او دا بدۍ وتلي په دې کې به یو سړی وي چې د هغه به یوه نیکي کمه شي صرف یو نیکي الله به پې حکم وکړي چې دا سړی جهنم ته روان کړي د دې نیکۍ مناسب وله په جهنم کې لږه سزا ورکړو نو بیا به جنت ته بیا به الله آواز وکړي چې یاره دا سړی چې دی دله یو لږ مهلت ورکوو زه ورشه که دا نیکي دله څوک درکوي نو چا نه وغواړه بل چا سره دا احسان نه کوو تا سره یې کوو نو دی به روان شي خوشحاله به شي چې زه یاره بس کار وشو یوه نیکي ده دا به اوس چا نه واله نو دی به لاړ شي مور له مورې تا له راغلی ما یو نیکي مې کمه ده که دا نیکي دې راکړه بچې نیکي غواړې او نه د نیکو سودا نشم کولی یې مورې ته زما هغه په دنیا کې هغه خوږه مور نه وې چې ستا ما سره څو نوین مینه و او محبت و وی بچې به دنیا په دنیا کې پاتې ره ځکه جهنم به ښکاري که نه حدیث کې راځي چې دا جهنم به د محشر د میدان ته رانږدې شي خلک به ورته ګوري بچې که دا زه تاله یو نیکي درکړم او زما کمه شي نو زه به څه کړم تاله خو الله مهلت درکړه که ماله رانه کړي نو بیا دی به ورته ډېر مینت زاري وکړي خو هغه خپله مور به هم هغه نیکي ورنه کړي پلار له به لاړ شي پلار ته به هم دا خبرې وکړي به هم ورنه کړي ای بابا ته زما هغه خوږ پلار نه وې بچې بس زه راباندې خفه یم خو نیکي نشم درکولی اوس ما سره حساب کتاب کېږي که زما کمه شي زه به څه کوم زامنو له به لاړ شي په یو زوی او په یو لور به وګرځي بچو یوه نیکي راکړې هغې به م ورنه کړي ای بچو زما هغه دنیا کې تاسو له چې منډې ترړې او ډوډۍ پیدا کول او خو ستاسو د وجې زه غر کیم که نه بابا سوچ به دې کوو دنیا کې پاتې را نیکي نه شو درکولی خفه کېږه مه که زمونږ کمې شي مونږ به څه کوو په یارانو دوستانو رشته دارانو تعلقدارانو په ټولو به وګرځي یو نیکي به وله څوک ورنه کړي د نیکۍ قدر اوس دې وخت کې ګوره نشته د نیکۍ قدر به هغه وخت کې پیدا کېږي چې کوم وخت کې سړی سترګې پټې کړي دی به وایي چې ما خو چې کار وشي یو نیکي را څوک به یې راکړي دا خو نه هېچا راله را نه کړه نو دی به داسې خفه او دلګیر را روان شو یو سړی به ولاړ ابه وله آواز ورکړي یاره وره ولې خفه څه چل دی زه مړه خپل کار کوه سړی مخلوق مې په کار نه شو یا لکه ما ته ووایه که نه که ما ته رجتي زمړه پلار په کار نه شو بچي په کار نه شو ښځه په کار نه شوه تربور یار دوست څوک په کار نه شو ته به مې څه په کار شي خفه را روان لکه ګوره هېڅ څوک به دې نه په کار شوی زه به دې په کار شم دې بړه کې راشه البته ووایه وی ښه نو بس یوه نیکي مې کمه وه او الله را باندې د احسان وکړ چې وې ځان یې پیدا کړه وګرځېدم
هیڅ چاره لرانه کړه. وی دغه دی جت وی او وی زما درکړه. هلکه ما پیژنې؟ نه. نو ته ماله نیکي څنګه راکې؟ دنیا کې ما تا چاته ملاقات کړی دی؟ وی نه بلکل نه تا پیژنم او نه ته ما پیژنم. نو ته راله څنګه نیکي راکې؟ بل چا رانه کړه او ته یې راکې؟ وی زما په ویړه دنیا کې د ایمان نه پس یوه نیکي ده په عملنامه کې، زما پې کار نه کېږي، زاسې جهنم ته روان یم. نو تا مسلمان له خو به پې الله خیر ورکړي، ته خو به پې د دوزخ نه بچ شې که نه. څه دې نوم دی؟ اوس الله هر څه ویني خو د دې نیکۍ الله دا قدر ښیي. زما فلانکي د فلانکي زویم الله ته ور مخامخ شي، څه چل دی وکړه بنده؟ الله نیکي پیدا شوه، چا درکړه؟ فلانکی د فلانکی زوی. فرشتو ته به حکم وکړي را حاضرې کې، فرشتې به یې راولي د الله دربار ته. ټول د الله دربار دی، الله نه څه غیبېږي نه. بنده تا دله نیکي ورکړه او الله ما وله ورکړه. ولې دې ورکړه؟ وایي بس د ایمان نه پس زما په عملنامه کې دغه یوه نیکي وه، نور اسم نه. ماړه کې سوچ وکړه چې ستا پې کار نه کېږي او دا زما یو مسلمان رور دی، د ده کار خو به پیوشي که نه، دی خو به پر جهنم نه بچي، په ده مې رحم وکړه رحم، زړه مې پې وسوځېد. نبی علیه السلام فرمایي چې هغه مسلمان ته خو به الله وفرمایي چې ستا یوه نیکي کمه وه ادې پوره شوه، زه ته خو جنت ته ځه. به څونه خوشحاله. او دې بل ته به وایي ښه نو تا په دې خپل مسلمان رو رحم وکړه؟ وی او الله رحم مې پې وکړ، پې خفه شوم، زړه مې پې وسوځېد. ښه نو ستا نه زیات رحم کوونکې خو زه یم. الرحماء یرحمهم الرحمن، چې څوک په چا رحم کوي رحمان ذات ته په هغه رحم کوي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. ای خلقوی د ځمکې په مخلوق رحم وکړئ، اسمان والا ذات به په تاسو رحم وکړي. رحم وکړئ، په زړه کې رحم پیدا کړئ. نو تا په ده رحم وکړه، یوه نیکي دی هغه دې دله ورکړه، نو ستا نه زیات رحم کوونکې خو زه یم. زه په تا رحم کوم، زه یو نیکي دې م نشته او بخم دې په خپل فضل نیغ د جنت دا لاره ونیسه او جنت ته ځه. اوس وایه جنت په څه میلاو شو؟ د الله په فضل میلاو شو که نه شو؟ ښه نو اوس اخري خبره درته کوم. اوس به ته وایې چې جنت د الله په فضل میلاویږي، نو بیا زما د عمل ته پکې څه حاجت دی؟ بیا دا مونځ سله کوم او دا روژې سله نیسم او دا زکاتونه سله نیسم ورکوم او دا صدقې څه دپاره کوم؟ اسین د الله په فضل میلاویږي. نو وروره فضل به په هغه چا میلاویږي چې الله خوشحاله کړي. ګوره دا عمل د الله د خوشحالولو نښه ده، نښه چې الله دې خوشحاله کړه در باندې فضل کوي. چې الله دې خفه کړه خو فضل نه کوي، نو په دې عمل به تا الله خوشحاله. چې عمل دې ونه کړه نو خوشحاله به نه شي. الله به خوشحاله کړي په دې عمل. مونځ نه کوي نه خوشحالېږي، فضل نه کوي. روژه نه نیسي نه خوشحالېږي، فضل نه کوي. مونځ نه کوي، زکات نه ورکوي، صدقه نه ورکوي، حج فرض دې نه کوي، الله در باندې فضل نه کوي. ولې خفه دې درنه؟ ګناهونه کوي درنه، خفه دې فضل نه کوي. نو ته به الله خوشحاله کې عمل به وکړې. نو بیا به دا نه وایې چې په دې عمل به جنت ته ځم، بیا به وایې په دې عمل مې الله خوشحاله کړ. اوس چې الله خوشحاله شو نو الله به په خپل فضل ما بخي. زمونږ به څه عملي دا مونږ چې سوچ کوو، زمونږ مونځ څه مونځ دی؟ مونځ کې خو مونږ خپل حساب کتاب کوو چې ودرېږو، نو مونږ پکې د زمیندارۍ او د نوکرۍ او د دوکاندارۍ حساب کتاب وو. څه مونځ دی؟ پته هم نه لګي چې دوه مو کوو که څلور مو کوو. د توک مونځ دی، د توک. روژه ده مونږ سره روژه ده. روژه کې خو نبي علیه السلام فرمایي کنځل به نه کوې، غیبت به نه کوې او بل مسلمان ته ستغې سپورې به نه کوې، بد به نه وې. او مونږ خو غیبت کې جومات کې کینو، غیبت شروع کړو په روژې په میاشت کې. ملا او مقتدیان ټول غیبتونه کوو. او د لوټ میاشت ده که نه بشیر جانه، د لوټ الله وی لوټ دا معنا چې د نیکو لوټ دی، نو موږ د پردي جیبونه پکې لوټ کوو. او زمونږ صدقه او خیرات بس یې مړه د ګونډي ډک غنم چې هغه کم د ترېشل ویښ کې پاتې شو نه په زکات کې ورکوو. دا زمونږ صدقه او خیرات. هغه ډوډۍ ورکوو چې کومه ډوډۍ سوځېدلې ډوډۍ ده، پکې لټو یې اړو راړو اړو راړو، نو چې کومه بېکاره غوندې را دا به ملا له ورکولې، د ملا غاښونه تېره دي او ستا پس دي. دا زمونږ خیرات دی، دا زمونږ صدقه ده. مړ یو شو پلار بابا مړ دی او بس راشه دوه پیټۍ صابون وړه، اوس الله به بخي. بابا په جون خیرات نه کوو، په دوه پیټۍ صابون پکې اسانه خبره ده. ټول عمر الله خفه کړی دی، دوه نه چې 50 پیټۍ صابون یو ځای چې د الله فضل نه چې قدم به جنت ته والي. څلور پنځه جانې مازونه د 10 روپو راوړې او هغه خلکو ته مخکې واچې او صابون مابون او مالګې راوړې، بابا به خدای بخي. بابا مونځ نه کوو، بابا په خپله زکات نه ورکوو، بابا صدقه نه کوله، بس اسخات پې وبخي.
ځان دوکه کول دې ته ځان دوکه کول دوه دیګه روجې پخې کوي تختې هغه څښه حلوا هغه چې ماشومان هم نه خوري تختې په حلوا به بابا بخلي کېږي پردي د دوکاندار قرض ولې نه خلاصوي پردي قرض ځان سره آخرت ته وړې که د بابا غاړه خلاصوي چې د دوکاندار په 10,000 روپۍ پورې دا وله وخلا ورکړه دا چې د ګاونډي په پیسې پورې دا ورکړه دا پردي حق چې په غاړه کې پروت دا وله خلاص کړه نه خیرات نفلي خیرات کې پردي غاړه وله نه خلاصوي دا ټول ګپ شپ ځان نه په خپله فارمولې جوړې کړې دي بس سخات 100 دا د بابا خیرات دی او دا سخات هم مونږ هغه د دنیا هغه رواج دی ګورې دا هم صدقه او خیرات نه دی که وایي چې غریب یې مړه پرېږده سخات یاره خلک به څه وایي خلک به څه وایي خلک دې ستا په غوږ چک ولګوي خلک دې څه ولګیا دي خلک که ته خدای خوشحاله که خلک خوشحاله خلک به څه وایي خلک به دا وایي چې بې غیرته دی وسې نه کېږي او سخاتونه کوي دا به وایي دا به نه وایي چې ښه سړی دی پلار پسې خلک به وایي چې ډېر بې خونده دی ډېر بې غیرته دی پردي حقونه او قرضونه یې په پورې دی هغه نه خلاصوي او د تختې حلوا پخوي دا به وایي خلک ټولې ځان نه فارمولې جوړې کړې دي بس تختې حلوا ورکوه او 2-3 پیټۍ صابون یې وڅو کپني سان ولا راوړه بابا له کپني سان لکه لاړ شه کپني سان په جون دنیا کې چې دا کم کفن کې خښ کړي په دې کې ګرځېده ځکه نه څوک خو نو کپني سان ته وکړي په هغې خو په دنیا کې شرمېږي شریعت وایي چې په جون کې د خشته کمه جامه اچوله نو سپین کفن والا خو هغه کفن استعمال کا نه کپني سان ولا راوړه ترونو ځان به نه دوکه کوو خفه کېږو به نه ځان به نه دوکه کوو زمونږ څه عمل دی چې دا مونږ کوم عملونه کوو هېڅ عمل نه دی نم زکات دی نم صدقه ده نم خیرات دی نم روجه ده نم حج دی بس یو عادت دی کوي دا عادت کوه لږ سوچ ورسره کوه ممکن ده په دې الله خوشحاله شي اخره دنیا ده خو عمل به کوې نو چې عمل دې وکړه نو الله به خوشحاله شي فضل به در باندې وکړي او چې عمل دې ونه کړه الله به در باندې فضل نه کوي الله به خوشحاله دي تھوڑا کې به دا سوچ کې چې په ما دا څه دي که زما جون که زما بچي که زما مال که زما علم که زما پویه که زما شکل که زما روغ صحت دا ټول د الله فضل دی داسې ضرور که نه ده ټول وایي الحمدلله نو په دې فضل د الله شکر ادا کې عبادت وکې ذکر وکې درود شریف ووایې غیبت او دا نورې قصې پسې پرېږدی ورونو الله یاد کې د دنیا د ژوند هېڅ پته نه لګي ختمېدو والا ژوند د آخرت را روان دی دعا وکړې چې الله تعالی زموږ نه راضي شي